زه د قاري صاحب محترم نه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې د قاري صاحب محترم نه دغه ده چې قاري صاحب محترم ګوري د افغانستان دولت د 20 کاله کېږي چې تاسو ورته وایئ چې موږ تاسو د منځه وړو، موږ تاسو چپه کوو، صرف نظر د دې نه چې آیا هغه تاسو په خوله باندې شرعي حکومت دی که شرعي نظام نه دی، خو دغه چې تاسو وایئ چې موږ تاسو د منځه وړو، تاسو ولې د افغانستان حکومت هغه حق نه ورکوي چې د ځان دفاع وکړي؟ وختي چې هغه د ځان دفاع کوي او هغه خلک د منځه وړي چې خلک د دولت په خلاف باندې پورته کوي، او هغه خلک چې د ملا په نامه راځي، د طالب په نامه راځي، خلک د افغانستان د دولت په مقابل کې پورته کوي، وختي چې هغه خلک د منځه وړي یا تاسو وایئ چې دی ولې دغه کار کا؟ نه نو مخکې خو دې جواب قاري صاحب دارم که اوس دا ته څه خبر وي چې دا ملا به حج او اوقافو ته دا به خارج ملک ته نور تعلیم به کوه، ته له دې نه مخکې بس راغللې دا خلک دې ووژل چې ودرېږه دا ملا نشي، دا بیا د حکومت په خلاف لکه پیشبیني غوندې دې کړې. قاري صاحب مهرباني وکړه. دا خو هماغه سیکولارو خطر دا وایي چې وایي حکومت خو نو خو دی پکې ډېر وایي، خو نو خو حکومت خو نو خو دا خلک ځکه ووژل چې یو وخت به د حکومت خلاف کېدل، هماغه د تا خبره شوه. راځئ موږ هم شروع کړو. قاري صاحب دا د حکومتي سرتېرو زامن او فامیلونه مړه کوي چې داسې نه چې بیا دوی غټان چې دوی به حکومت کوي. نه ګوره تاسو د ما په سوال باندې غلط پوه شوئ. همدا استدلال کافي ده په مدرسه کې طالب او د مدرسې شاګرد په دې خاطر وژنې، دا یو د مدرسې طالب مه وژنه، ټول ملت ووژنه، ځکه ملت در پسې راپورته شوی د 20 کاله ستا په خلاف ملت جنګېږي، دا ملت ټول ووژنه که نه وشه. خو ته او دا انګریزان او دا روسان که د بل ځای نه سبا به هندوان راولي، اوس د هندوانو سره نوې یاري شروع کړې ده، بس ته دا ملت به درته دا وطن به درته خلاص وي چې څوک دې راوستل، ته به یې انګریزه ښځه به دې وي، انګریز اولادونه به دې وي، یا ته به وي هندوان به وي در سره، بس دا خاوره به تا ته پاتې وي. خو دا خوب به تاسې ګور ته ویسئ. د روسانو په راتګ سره هم تاسې دلته ډېر زور ووالو چې دا ملت یېل کوي، د ملت د سره مو سخته جفا او ظلم وکړو، خو هدف ته ونه رسېدی. 20 کاله کېږي کوم قسم وسله ده چې تاسې دپاره تاسې بادار استعمال نه کړه، کوم قسم وحشت ده چې تاسې په دې 20 کلونو کې ونه کړو. دا په څه خاطر کوئ؟ دا په دې خاطر کوئ چې دلته د انګریز خپه تام شي. تاسې د انګریزانو د ښځو سره د خپلو یهودنو ښځو سره دلته راغلي یې چې دلته په دې خاوره کې خپې ټینګې کوي، خو نه شئ ټینګولی. دا ملت تاسې نه غواړي، او دا استدلال څومره احمقانه او جاهلانه استدلال ده چې ته طالب په دې وجه په مدرسه کې وژنم چې دا سبا ته زما په خلاف وسله رااخلي، خو ټول ملت ووژنه، په ټول ملت پسې وسله راواخله. نه قاري صاحب ګوره تاسو د سوال باندې غلط پوه شوئ. تاسو د اولادونه سبا د انګریز غلامان کېږي، د کمونیستانو د روسانو اولادونه نن د امریکایانو غلامان دي. که دغه د روسانو غلامان کمونیستان موږ وژلي وای، د دوی نسلونه مو ختم کړي وای، د دوی ښځې ماشومان مو ختم کړي وای، نن به ولې دوی د انګریز ډول ته ګډېدل؟ خو موږ نه دا غلطي وشوه چې ستاسې نسلونه موږ پرېښول، موږ باید ستاسې نسل ختم کړو، ستاسې نسل د ختمولو دی. ګورئ قاري صاحب محترم، ما داسې نه دي ویلي دي. تا د سوال وکړه رابوشه اسمت ته تکتینه بیا پس سوال وکړه، اسمت هم در ډېر وخت ناسته. اسمت صاحب مایک هم خلاص کړئ. السلام علیکم عزیزانه انجینر صاحب سلام در ورسید. السلام علیکم ستر جنرال موبین صاحب، تاسو ته قاري صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته ای کاش چې د ننني جنگ دغه مشري یا دغه هغې د عالم په غاړه نه وای، ځکه نن ورځ به دا ملت یو څه جګرخوني ښودلی د عالم په وژنه باندې یا د مدرسې، لکه پخوا چې مشري د حزبیانو د جمعیتیانو په غاړه وه، خالي ملت نن ورځ لکه جمعیتي وي سپینه نفرت کوي، خو اوس مشري عالم په غاړه ده، ملت ولس ټول خلک همداسې چې مولا وویني یا بله ورځ موږ والیبال کاوه، یعنې د کلي په منځ کې مولوي صاحب د موږ د قطع کوی نو منو که نه
جنرال صاحب مایک ته بند جنرال صاحب مایک ته بند مایک مخلاصه سیکولاره پرون که حزبي و که جمعیتي و که حرکتي و که هر څوک و د روسانو په خلاف په نره جهاد کړی و تر څنګ یې علماو فتوا د علماو و دا د پانتون نه فتوا نه وراغلی او نه څوک نفرت د دې په خاطر له مجاهدینو نه کوي چې دوی له روسانو سره جهاد کړی نفرت په دې خاطر کوي چې د جهاد په ارمانونو باندې لوبې وکړي سبا که خدا نه خواسته طالبم له شوي وعدې نه اخوا او دخوا کوي او د جهاد په ارمانونو لوبې کوي دا د دین ټیکهداري د چا نه ده لیکن دغه مدرسې باندې حمله ولې وشوله ته وایې علماو دا بد کار شوی د جنګ رهبري خو علماو ځکه اخیستې چې ما او تا بې غیرته سولې ما او تا د صلیب تر څنګ ودرېدو ما او تا ملا ته نه پرېښوده هغه مجبوره سو ترمیزي او بخاري یې بند که راغی په سنګر کې خپل سپېڅلې وینې تویې کړې که ما او تا بې غیرتي نه وای کړی لکه د روسانو په وخت کې ټول راوتلي وای د امریکایانو په خلاف مصلحت دې ګټلی وای ملا به د یو مجاهد په حیث د تا تر څنګ روان ته به یې مشر وې خو تا پرېښودله رهبري ځکه د ملا لاس ته راغی قاري صاحب مهرباني وکړئ محترمه دغه خلک چې دي دوی د دین نه ناخبره دي دا د اسلام نه ناخبره دي د شریعت نه ناخبره دي نو دا د کچیرته دوی تاریخ وګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه د مونږ امام و د مونږ مقتدا و پیشوا و او هم جهادي قمندان و جهادي رهبر و هغه یوازې د منبر امام نه و چې په منبر کې په جماعت کې و په محراب کې ول مانځه ته مخکې کېدو هغه د جهاد په ډګر کې د جنگ په میدان کې هم امیر و قمندان و رهبر و هغه په ټولو بخښونو کې همداسې رهبري او امامت کولو دا فکر او دا ذهنیت د اسلامي خلافت له ړنګېدو وروسته چې کله انګریزان او د انګریزانو غلامان په ملتونو واکمن شول په مسلمانانو د هغوی د ذهنونو نه دا فکر وویستلو چې باید د الله د دین عالم د امت رهبر وي هغه څوک به د امت رهبري کوي چې هغه به د الله د دین نه خبر وي په مسلمانه ټولنه کې به هغه سړی په مسلمانانو واکمن وي چې د اسلام نه خبر وي هغه سړی به په مسلمانانو واکمن نه وي چې هغه د قرآن یو آیت سم نشي ویلی دا د اسلامي فکر ده دا د اسلامي ټولنې فکر ده هغوی چې د اروپا او امریکا نه راغلي دي د هغوی ذهنیت بیا دا ده چې طالب ملا د سیاست سره څه کار ده انجینر صاحب مهرباني وکړئ تاسو هم خپلې خبرې وکړئ تر هغو پورې دا نور کسان زه ګورم بعضې ملګري چې یا ورته خبرې وکړه هغه بیا مه راځئ موږ مجبور یو چې تاسو بلاک کړو بسم الله الرحمن الرحیم ستر جنرال بلبل جنرال قهرمان جنرال صاحب او قاری صاحب محمد سعید چې حقیقت کې سعید ده الله دې د نور مې د عزت زیات کړي د افغانانو مؤمنانو مسلمانانو حقیقي مسلمانانو د زړه आवाज ده الله دې تاسو حسین وردک صاحب او نور دا ورنه چې په سټډیو کې د ټول ته سلامونه وایم الله خوشاله لره کامیاب اوسئ بس د سلام ورونو ډیر سخت خپایو او ډیر سخت په دردېدلی یو قسم په خدای د دردېدلی یو ځکه چې د داسې معصوم ماشومانو په داسې د رحمانه او وحشیانه وژل دا د هیڅ انسان د تلول وړ نه دي بیا د هیڅ مسلمان بیا د هیڅ افغان د قبل وړ نه دي دا خبرې خدا چې د وحشیانو دا د کمونستانو پاتې شونکو د هغوی بچیانو چې نن بیا هغه خپل وحشتونه چې کم کمونستانو کول دوی اوس بیا شروع کړل او هغه خپل د پلانونو د خپل ذلیلو روسانو مزدوران چې نن د امریکای مزدوران دي هغوی بیا خپل وحشتونه شروع کړل او د پرون ورځې د دې معصومو ماشومانو د دې ځوانانو د دې حافظانو د قرآن شهیدان کول د قندوز د مدرسې د حافظانو شهیدان کول همداسې
تاسو ولیدل چې دوی دغه طریقو باندې غواړي چې خلک د اسلام نه یا د مدرسو نه لرې وساتي. دوی غواړي چې ماشومان وډار کړي او دوی دغه دهشت او وحشت په دې کې را پیدا کړي چې مسلمانان حفظ د خپل بچانو نه لېږي، قرآن زده کړې ته ونه لېږي. خو دا ارماندونه هېڅکله دوی نشي په دې کې کامیابېدلی. دا ارمانونه به دوی کور ته وړي انشاءالله. زمونږ مدرسې به نور هم انشاءالله قوي کېږي. زمونږ ماشومان اولادونه به نور هم انشاءالله قدرت پیدا کوي. هغوی به د دوی سره دښمني زیاتېږي. کومو ماشومانو چې پرون یا د کندوز په مدرسه کې یا په نورو مدرسو کې د خپلو ورونو شهیدان ولیدل، هغوی به دوی ته انشاءالله د انتقام لمبو کې به دوی سوځېږي. هغوی به د دوی نه انتقام اخلي انشاءالله. هغوی به ډارېږي نه د دوی نه. دوی د کابل پوهنتون باندې حمله وکړه. شاګردان د کابل د پوهنتون دوی دې نه وډار کړي، دهشت او وحشت پکې واچوي. هغه بېسواده کړي چې بېسواده ټول دوی بیایي ملي اردو ته او نور بله لاره ورته نه وي. ملي اردو تعلیمونه ورته ورکړي، بل وجه ملي اردو ته بوځي. دا څوک چې دوی ملي اردو ته بیولي دا ټول دغسې ذلیل بېسواده دي. که دوی سره حقیقي ایمان وای دوی به ولې داسې کار کوو؟ که دا کفار ورته ووایي چې ته ورسه یو مسلمان ورور دی یا د یو مسلمان ورور زوی شهید کا، په کوم د دوی په کوم ضمیر باندې دا کار دوی کوي؟ آیا دوی افغانیت نه لري چې خپل افغان ورور کوي؟ امریکا ورته پیسې ورکوي، ول د دوی ضمیر څنګه دا پیسې قبلوي؟ ورونو دوی زموږ ژورنالستان، حقیقي ژورنالستان چې دی اواز د دین اوچتاو، د اسلام اوچتاو، د افغانیت اوچتاو، هغه شهیدان کړل، هغه شهیدان کوي. زموږ علما شهیدان کوي. زموږ علما کرام بیچارهګان په مسجدونو کې شهیدان کړل، په لارو کې شهیدان کړل. دغه دهشت او وحشت دوی بیا شروع کړ. لیکن الحمدلله د الله نه ډېر راضي یو چې الحمدلله زموږ جذبې نورې موچتې دي. دا کمونستان، دا پاتې شونکي، دا ټاګن، دا د امریکې رزیلان روزل شوي به دا خپل ارمانونه ګور ته وړي. الحمدلله مجاهدین ورځ په ورځ قوي کېږي. تاسې د دوی دلیل ولیده چې دوی خپله دا اعتراف وکړه چې دغه بیا داسې خلک جوړېږي چې هغه به د حکومت خلاف وي. موږ د موږ اولادونه به د حکومت دایمي خلاف وي. کوم حکومت کې چې سیکولران وي، کوم حکومت کې چې د اسلام بېعزتي کېږي، کوم حکومت کې چې د قرآن بېعزتي کېږي، کوم حکومت کې چې د عالم بېعزتي کېږي، موږ او د موږ اولادونه به د دوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي او جهاد به کوي انشاءالله. چې دوی ته ضرورت خدای هم خوشحاله لره انشاءالله د موږ حوصلې اوچت. ډېره مننه انجینر صاحب، الله مو قدرمن که، عزتمن شي ورور. ظریف رور که د موږ غږ اورې مایک د خلاص که کنې د بیا لایف نه قطع کوو، بیا د بل شرنګا ته نوبات ورکوو. ظریف السلام علیکم. وعلیکم